السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو ډېر مهم خبر درکمه چې د طالبانو له طرف نه دغه نیمروز ولایت کې یو ځل بیا پاکستاني پوځیان ورته نه دي پرېښودلي چې افغان تار د افغانستان په خاوره باندې تیر کړي. ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. لکه څنګه چې تاسو به خبر سوي یاستئ، هغه 3 هفتې مخکې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم همدغسې پیښه رامنځته سوله چې د پاکستان له طرف نه د افغانستان په خاوره باندې افغان تار تیر سوی و. نو بیا څنګه چې طالبان خبر سول دغه ول ټول که بلکې همدغسې د پاکستاني پوځیان هغه ځینه تلي ول، هغه ځای هم پرېښودلی و. هغه افغان تار بیا د طالبانو له طرف نه ټول سوی و. خو نن هم یو ځل بیا د افغانستان په نیمروز ولایت کې همدغسې پیښه رامنځته سوې ده. زه به تاسو ته وایم چې د افغانستان په نیمروز ولایت کې هم د پاکستان له طرف نه افغان تار تیر سوی و. خو چې کله هم طالبان خبر سول، تاسو کتلی سئ دلته دغه افغان تار مکمل ډول باندې ور ختم کړی ده. دغه وایي هغه بارډر ده چې دغه سره د افغانستان او د پاکستان بارډر هم ټرر سوی ده او بل طرف ته د ایران بارډر هم ټرر سوی ده. نو ځکه د طالبان څنګه خبر سول، دوی بیا وویل چې دغه د منګه خاوره ده، د منګه خاورې باندې د پاکستان له طرف نه بغیر د اجازت نه دغه تار تیر سوی ده. نو موږ دغه تار ځکه ختم کړ چې دغه د افغانستان په خاوره باندې ده. همدغسې دوی بیا وایي چې اوس پخوانی دولت نه ده چې دغسې به افغان تار د پاکستان له طرف نه تېرېدل. دوی بیا دا خبره کوي چې موږ خپل همسایهو سره هم ښه تعلقات غواړو، خو د دغه اجازه نه ورکوو، چاته هم اجازه نه ورکوو چې د افغانستان په خاوره باندې یا بریدونه وکړي یا دغسې افغان تار تیر کړي. نو موږ بیا د جواب ورکولو صلاحیت هم لرو. خپل نظر لاندې ما سره په کامنټ کې حتما شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.